اولنی قانون چې د هغې د لاسه معاشره صفا پاتې کېږي هغه دا چې په زیناکارو باندې حد قایم شي. الزانیة والزانی زیناکاره ښځه او زیناکار سړی فاجلدوا كل واحد منهما نو اووهئ هر یو د دواړو نه 100 جلده 100 دورې. دا اوس سزا د هغه زیناکارو ده چې هغوی واده نه وي. زیناکاره ښځه مخکې ذکر کړه ځکه چې زینا کې اکثر د ښځې چې لاس نه وي نو هغه سړی نشي کولی. نو چې واده یې نه وي هلک او جنۍ او دوی زینا وکړي نو 100 دورې به والی کېږي. حدیث کې ورسره راځي چې 1 کال دپاره به یې شړې. او که واده والی او زینا یې کړي نو بیا هغه مسله واضح ده چې هغه به رجم کېږي. او دغه مسله مخکې قرآن کې وه رجم د آیتو خو هغه تلاوت یې منسوب شو هغه مسله پاتې شوه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله او نه دې نیسي تاسو لره په دې دواړو باندې شفقت کول په جاري کولو د حکم د الله کې. یعنې څوک دې دا نه وایي چې غریبانان دي ماشومانان دي او دا به څنګه 100 دورې وایي او دا خو د سړي زړه سیزي. دا خبرې به نه کړي. ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر که تاسو چې ایمان لرئ په الله او په ورځ وروستنۍ باندې وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين او حاضر دي شي عذاب د دوانو ته یو ډله د مؤمنانو نه. ولې چې عبرت ترې وایي. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة زیناکار سړی نکاح نه کوي مګر زیناکارې ښځې سره یا د مشرکې ښځې سره. بل قانون چې د کور د صفا ساتلو دپاره د معاشرې د صفا ساتلو دپاره دا خبره ده چې ځان بچ کوي د هغې نکاح نه چې په هغې کې د زیناکار سره نکاح کېږي یا د زیناکارې سره. وجه دا ده چې دوی اثر کوي په بل باندې چې څو پورې توبه نه یې ویستي نو هلک به ځان د زیناکارې د نکاح نه ساتي او دغه شان خپله خور لور دا هم زیناکار له په نکاح باندې مه ورکوه تر څو چې توبه یې نه یې ویستي. والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک او زیناکاره ښځه نکاح نه کوي د هغې سره مګر زیناکار سړی او مشرک یا مشرک. دا یو بل سره برابر دي. نو زیناکار سړی زیناکاره ښځه یو بل سره برابر دي خو پاک سړی او زیناکاره ښځه او زیناکار سړی او پاکه ښځه دا کله برابریږي؟ نه برابریږي. وحرم ذلك على المؤمنين او حرام کړی شوي دي دا او حرام کړی شوی دی دا کار په مؤمنانو باندې. زنا هم حرامه ده او د زیناکارو سره نکاح کول دا هم حرام. نو بل قانون په چا باندې باسې بهتانونه خو نه لګی که ځکه چې کومه معاشره کې په دروغو بهتانونه لګي په خلکو باندې هغه معاشرې هم په آخره کې فحاشۍ والا معاشره ترې جوړه شي. والذین یرمون المحصنات او هغه کسان چې بدنامه لګی په پاکدامنو نفسونو باندې ثم لم یأتوا بأربعة شهداء بیا نه راوړي 4 ګواهان فاجلدوهم 80 جلده نو اووهئ دوی لره 80 دورې. په چا باندې بهتان لګول دا معمولي خبره نه ده. تهمت او تهمت مراد یې تهمت هغه تهمت لګول چې هغه د انسان د هغې د لاسه د انسان عزت خرابېږي. او پښتنو په خوله باندې دا خبرې ډېرې اسانې ده خو دا چې شرعي قانون یې هغو ته فیصله واپس ووړه دې سړي ته به ویلی کېږي چې 4 ګواهان راوله. دا تا چې ویلي چې دا پلانې ما ته زیناکار ښکاري راوړه 4 ګواهان. دا پلانې ښځه چې ښه نه ده ته چې په دروازه کې ولاړئ راوړه په دې باندې 4 ګواهان. دا هلک ما ته صحیح نه ښکاري ځکه چې دی د پلاني سره ګرځي راوله 4 ګواهان. بس ګپ دی ته د سړي عزت داسې په اسانه خراب کړي. الله نه یره پکار ده. یعنې بعضو د جرأت ته به حیران شي یاره وایي د پلاني دا ښځه ما ته ښه نه ښکاري. ګوره دومره جرأت یې وکړو چې د یو سړي په عزت یې لاس واچو د عزت یې وله تار تار کړو ښځه یې ما ته ښه نه ښکاري. دا معمولي خبره ده. نو راوبه یې نیسي نظام چې شرعي نظام راشه 4 ګواهان راوله نشتي 80 کوړې وله ورکړه د خلکو په مخ کې
بل دا چې ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا او مه قبلوئ دوی لره ګواهي هېڅکله دروغجن دي د دوی ګواهي به نه قبلېږي. واولئک هم الفاسقون او دا کسان هم دوی نافرمانه دي الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان چې توبې وویستو وروستو د دې نه واصلحوا او برابر کو عمل خپل فان الله غفور رحیم نو یقینا الله بخونکی رحم کوونکی وروسته چا دا توبه وویسته خپل عمل برابر کو الله به وبخي. نو اوس مسله د لعان ده. یو سړی د خپله ښځې په غلط کار لیدلی ده خو ګواهان ورسره په دې نشته چې دې غلط کار کړی څلور ګواهان نه پوره کېږي چې قاضي ته ووایي چې دا زناکاره ده او دا دې رجم کړی شي نو بیا مسله د لعان ده. قسمونه به خوړی کېږي نو دا ښځه او خاوند به که دې ښځې اقرار وکړو خو صحیح ده سزا به ورته میلاو شي که اقرار یې ونه کړو نو بیا به دوی د همیشه دپاره جدا کړی شي. والذین یرمون ازواجهم او هغه کسان چې ولي ښځې خپلې ولي څنګه ولي په تهمت باندې ولم یکن لهم شهدا او نه یې هغوی لره ګواهان څوک نشي چې ګواهي ورکړي دی یوازې دا خبره کوي نو الا انفسهم مگر نفسونه د دوی په خپله دغه خبره کوي. فشهادة احدهم نو ګواهي د یو تن د دوی 4 شهادات بالله څلور ګواهیانې دي په قسم د الله باندې. یعنی اول کار به دغه سړی دی دی به دا کار وکړي چې څلور قسمونه به وخوري په الله باندې انه لمن الصادقین چې یقینا دی خامخا د رښتینو نه دی. والخامسة او پنځمه ګواهي پنځم قسم به دی اللعنة الله علیه چې لعنت د الله دی په ده باندې ان کان من الکاذبین که دی د دروغجنو نه. اوس که ښځه ویرېده او خبره ومنله خو په هغې باندې حد به قایمېږي او که نه هغې نه مني ویدرأ عنها العذاب او لرې کوي د هغې نه عذاب ان تشهد 4 شهادات بالله دا خبره چې هغه ګواهي وکړي څلور ګواهیانې په قسم د الله سره یا په قسم سره په الله باندې هغه به هم څلور قسمونه وخوري انه من الکاذبین چې یقینا دا سړی خامخا د دروغجنو نه دی. والخامسة او پنځم پیر به وایي ان غضب الله علیها چې غضب د الله دی په دې ښځه باندې ان کان من الصادقین که چېرته یي دا سړی د رښتینو نه. نو که دا خبره وکړه نو بس بیا ښځه خاوند د یو بل نه څه شو جدا شو. خو داسې خو نه کېږي چې سړی به راځي او ښځې باره کې به خبره کوي قاضي ته چې یاره دا ښځه ما ته ښه نه ښکاري او قاضي وایي رایې چې رجم یې کړو دا ظالم لور خبره بیا روانه ده صحیح. هر سړی به ورتلی و معمولي طبیعت یې ورسره نه لګېده قاضي ته به یې خبره کوله قاضي به وایي چې رایې ولې دا چې کوړې ولې ورکړو یا رایې ولې چې نه مسله د لعان شته که نه دا مسله د لعان ده. دلته موږ تفصیل نشو کولی عامو درسونو کې تفصیل د دې مسلو ښه شوی دی او کېږي. ولولا فضل الله علیکم ورحمته او که چېرته نه فضل د الله په تاسو باندې او رحمت د هغه وان الله تواب حکیم یعنې که چېرته د الله فضل په تاسو نه وی دا قرآن نه وی دا احکامات نه وی تاسو به څه کولی نو دا خو د الله رحم دی د الله فضل دی چې دا ښایسته دین یې موږ له راکړی او دا ښایسته احکامات یې موږ ته بیان کړي دي زموږ د معاشرې د ساتلو دپاره نو دا د الله فضل دی په موږ